ترک الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. نو دا طریقه ده چې تو ته ټول مولیان دله وتړم او بیا ورته کلاشنکوف ونیسم او ټول ولم 7,00,000 پیري به دومره ووایي او 10,00,000 پیري به دومره ووایي 80,000 پیري به دا ووایي. لکه نن سبا کوم خیال کړی او دا شی راوتی دا موبایل به هر سړی ځان ته ونیسي او داسې لګي. خوږو وروڼو خویندو وروڼو نن به دا مسله بیان کړم چې چا څه بیان کړو. ترک الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، د ښه کار امر پرېښوده او د بد کار نه منع کول پرېښوده. امر بالمعروف پرېښوده، نهي عن المنکر پرېښوده، یعنی چاته د ښه کار نه ویل او څوک د بد کار نه نه منع کول، دا هم د هلاکت یو ذریعه ده. دا هم د هلاکت ذریعه ده. د دې سره خلک هلاک کېږي او تباه کېږي. که ما ورته دا لویه فریضه پرېښوده، دا لویه عبادت هم پرېښودو، معنی دا چې نه به چاته د ښه کار وایو نه به څوک د غلط کار نه منع کوو. بعض یو جمله راویستې ده دې پښتنو کې چلیږي، وایي د هر چا خپل قبر دی. نو دې کې خو شک نشي، د هر چا خپل قبر دی. مطلب دې څه دی؟ نو دوی مطلب څه دی؟ دعوت مه کوه. څوک څه کوي پرېږده، ګیره پرېږده که نه مړه راځه ګلی شه ته راځه ځانې دغه جوړ کړي، هر چا خپل قبر دی. مونځ اودس له نه راځي، راځه مړه ګلی شه دي، هر چا خپل قبر دی. ته ولې دا نشې تماشې کوې؟ پرېږده چې کوي که نه، د هر چا خپل قبر دی. ته ولې دا حرام خورې؟ پرېږده چې خوري، د هر چا خپل قبر دی. ته به کیسه ګوتې وایي، دا ډېره خطرناکه خبره ده. د هر چا خپل قبر دی او د هر چا خپل قبر دی. خو د دې به تا نه تپوس کېږي، ځکه چې دا الله په تا لازم کړي دي، شریعت په تا دا خبره لازمه کړې ده چې ته به یو مسلمان ته د ښه کار وې او د بدو نه مې منع کې څومره چې ستا وس او طاقت وي. وس او طاقت وي. خو دې خبره باندې هغه سړی پوهېږي چې په هغه کې د ایمان غیرت وي. پکې څه د ایمان غیرت پکې غیرت. حدیث مشهور حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. په تاسو کې چې څوک ناروا کار ویني نو په لاس دې بدل کړي، چې د لاس طاقت یې یله. فإن لم یستطع فبلسانه. که په لاس یې نشي کولی نو بیا دې په ژبه باندې په دې ردو کې. که په ژبه نشي کولی فبقلبه، په زړه کې دا کار بد وګڼي، دا ځای دې ورته پرېږدي. خبره مې څه کوله د غیرت که نه. واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ او وی د دې نه اخوا د شړشمو د دانې امر ایمان هم بیا نشتي. ګورئ، یعنې یو سړی دی ګناه کوي، نه دا ګناه ته په زړه کې بده ګڼې، نه ورته دا ځای پرېږدي، بیا هم د هغه سره کینې پاسې هېڅ غیرت په سړي کې نه راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې نه اخوا د شړشمو د دانې امر ایمان هم نشتي. او دا سړی د منکر دا ردی چې په زړه سره وکړو، دا هم ګورې کمزوري ایمان والا دی. دا کوم ایمان والا دی؟ کمزوري ایمان والا دی. نو چې چا کې ایمانی غیرت وي که نه، ایمانی غیرت، نو هغه دې ته نشي کتی او دې ته نشي ټینګېدی چې د هغه د رب نافرماني دې کېږي او هغه دې نندارې کوي. یې په لاس منع کوي که دغه طاقت نه لري، په ژبه که په ژبه نه، دا ځای ورته پرېږدي، په زړه کې د هغه نه خفه شي، په زړه کې دا کار بد وګڼي. او که دا کار موږ ونه کړو موږ به تباه کېږو. یو سړی به وایي چې په دې څه دلیل دی چې موږ به تباه کېږو؟ په صحیح بخاري کې یو حدیث دی. د دې مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ورکړی دی: کمثل قوم استهموا علی سفینه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. د حدیث ته وکړې ګوره، یو قوم دی کشتۍ ته وختو، یو قوم کشتۍ ته وختو، بعض د کشتۍ په دې اولني حصه کې دي، برخه کې دي، او بعض لاندې دي، بعض بره دي بعض کته دي. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء
مروا على من فوقهم. دی لاندینو ته چې به کله د اوبو ضرورت راغی نو چېرته به تلو؟ بره به ختو که بره ته موږ له اوبه راول، هغوی به دریاب نه اوبه راواخیستې. نو دی لاندو دا ووی لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. لاندینو مشوره وکړه، وی داسې ولې نه کوو؟ لاندې به ځان له یو سوری وکړو نو اوبه به دننه ډایرکټ موږ ته راځي او هغوی به نه تنګېږي، بره خلک به نه تنګو او موږ به هم نه ستړي کېږو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګوره فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. که دوی د بره چت والا دوی پرېښودو چې صحیح ده په دې کشتۍ کې لاندې سوری وکوي نو ټول به تباه کېږي. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. او که دوی منع کړو نو دغه لاندینی چت والا به هم بچ شي، د برني چت والا به هم بچ شي. دا مثال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه شي بیان کړو؟ څه لپاره؟ ما به څوک پوه ټول به تباه شي. او که ته راولګېدې د خپل مسلمان ورور لاس دې ونیو، د غلط کار نه دې منع کو او ښه کار دې ورته وښو نو هغه هم کامیاب شو، ته هم کامیاب شوې. او چې هغه دې د غلط کار نه منع نه کو، د ښه کار دې ورته ونه وي نو هغه هم تباه شو او ته هم تباه شوې. حدیث کې دا راځي، امام ترمذي راوړی دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والذي نفسي بيده، په هغه الله مې د قسمي د چا په لاس کې چې زما ساده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. خامخا ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ خامخا لازم به تاسو د ښه کار امر کوئ، د بد نه به منع کوئ. او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه. ګینې که داسې مو ونه کړو الله به د باندې عذاب راولي، بیا به دعاګانې غواړئ او دعاګانې به هم نه قبلیږي. نن سبا ډېر خلک دا شکایت زموږ خواله راوړي او تپوس کوي، وایي دعاګانې هم نه قبلیږي. د دعاګانو د نه قبلېدو د نن سبا دور کې یوه غټه وجه هغه دا ده چې موږ امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېښودی. زموږ په مخ کې، زموږ سترګو په مخ کې یو سړی د الله سره دشمني کوي، په موږ کې دومره طاقت نه وي چې هغه ته نصیحت وکړو، هغه منع کړو د دې کار نه، د دې کار نه یې کرکه وکړو، دا ځای ورته پرېږدو. دومره غیرت په موږ کې نه وي. ایمانی غیرت ختم شي. ما سو ایمانی غیرت ختم شي. یو سړی که ستا په مخ کې ستا د پلار بېعزتي کوي، د هغه د احکاماتو، د هغه د اوامرو، ته به ورته صبر نه کوې؟ صبر نو بیا څنګه په دې باندې صبر کېږي؟ سړی ستا په مخ کې د الله نافرماني کوي، سړی ستا په مخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرماني کوي، ته په دې څنګه صبر کوې؟ نو امر بالمعروف والنهي عن المنکر، په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده. ګوره اجماع په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده چې دا کار لازم دی، خو سره شرط دا دی چې لازم دی د وس مطابق. دا قانون یاد کړئ. ګوره بعضو کسان په دې خبره صرف پوه شوي دي چې دا کار لازم دی، خو په دې ورسره نه دي پوه چې د وس مطابق. اوس ته په لاره کې یو کس ویني سګرټ څکي او لاړ شي سوټی پسې راولي دا ککرۍ وله ووایي، صحیح کار دی غلط؟ غلط دی. تا له چا دا اختیار درکړی چې ته داسې وکړه؟ اوس پلار دی راولګېد زوی وو، کولی شي. یا باچا دی راولګېدو هغه سړی جیل ته واچو، سزا یې پرې وکړو، صحیح ده، کولی شي. قاضي کولی شي، حاکمي کولی شي، تره ماما کاکا مشران دي وسیره شوي کولی شي. یا استاذ دی شاګرد یې په ناروا کار ولیدو او د لاس په زور یې منع کوي، کولی شي. که دا طاقت تې نه و نو بیا تا سره طاقت د څه دی؟ جبیرې. دا دویمه مرحله ده.
رورا کار دی غلط دی، کار دی حرام دی، کار دی ناروا دی، باللتی هی احسن. څه معنی باللتی هی احسن؟ په ښه طریقې سره بیا دعوت هم ښایسته انداز دی. زما خوا ته یو کس راغی، نو هغه د وران شوی و د یو کس سره، یو ملګری دعوت ډېر هرسناک دی خو لږ تیز دی که نه، سپین ږیری سړی و. بس ما ته وایي چې ته به زموږ فیصله وکړې، زه داسې چل کوم او زه دا کوم. ما صاحب خیر دی، لږ په ارام شه، لږ په سکون. دا څه چل شوی؟ بل کس هم راغی، ما څه چل؟ هغه وایي ده ته ما ووایي چې تعویض حرام دی او تعویض ناروا دی. سپین ږیري وایي داسې نه وه، داسې نه وه، تا خبره مختصره کړه. وایي څه؟ وی ده ما ته وایي چې تعویض په شریعت کې نشته او دا تعویضونه ناروا دي او داسې. وی ما ورته وایي چې مولیان یې کوي پاکستان کې. وی ده وایي چې دغه مولیان چې دله ټول وتړم که نه، او بیا ورته یو مضبوط کلاشینکوف ونیسم او بغرۍ یې کړم دله داسې په دې ګولو باندې. ده وایي ما ته دا ویل، سپین ږیری قریب ټول رپېدو ته اوسېده. نو بیا ما پوه وکړو ډېر په طریقې سره، په اندا پوه ورسېدو په دې چې او تعویض نشته. نو اوس دا طریقې ده چې ته ورته ټول مولیان دله وتړم او بیا ورته کلاشینکوف ونیسم او ټول ولم. دا اوس طریقه نه شوه که نه. نه دعوت به کې، امر بالمعروف به کې، نهي عن المنکر به کې، خو په څه؟ په ښایسته طریقې سره ورسره چې علم در سره وي. لکه دعوت او تبلیغ، دا دعوت او تبلیغ دی که نه. امر بالمعروف نهي عن المنکر دعوت او تبلیغ دی که نه. دې کې یو مسله دا دی چې علم به در سره وي. داسې نه ته یو کس دی یو داسې کار نه منع کوي چې هغه کار څه دی؟ صحیح دی. که د داسې یو نوم راولګي ځان داسې ګرم ګرم کړي، وایي زه دعوت کوم، زه تبلیغ کوم. سړی د روغ کار نه منع کړي. یا ورته د داسې کار د کولو ووایي چې شریعت کې نشته. لکه نن سبا کوم خیال کړی او دا شی راوتی، دا موبایل به هر سړی ځان ته ونیسي او داسې لګي. خوږو وروڼو خویندو وروڼو نن به دا مسله بیان کړو، د چا څه بیان کړو؟ هغه یو څو ویډیوګانې چلیږي، دا راوتي دا لکان هغه دغه بیاني ذکرونه. خیال به هم کړی که څوک وایي 7 لاکه پیري به دومره ووایي او 10 لاکه پیري به دومره ووایي، 80,000 پیري به دا ووایي. اوس د دوی جذبه ښکلې ده، د دغه رونو جذبه څه ده؟ ښه جذبه ده، ښکلې جذبې ده. یعنې غواړي چې د دین په څه طریقه خدمت وکړي. خو دا علم ورسره نشته نو معلومات یې څه دي؟ معلومات یې کمزوري دي. نو چې ته کله امر بالمعروف کې او نهي عن المنکر، چا ته د ښه کار امر کې او بد نه منع کې، نو چې تا سره خو دغې مسلې علم وي که نه، دا کمه کې چې خبره کې چې په دې خو ته پوه یې که نه. بیا موږ چې کله دې سره رد وکړو په دې کسانو باندې، نو بس یاره تاسو یو سړی پرې نه کړو. موږ دا وایو چې نه، موږ ملګري یو د هر هغه چا چې څوک د دین دعوت او تبلیغ کوي، که په فیسبوک کې، که په جومات کې، که په هر ځای کې. خو دومره وایو چې دعوت کوه، تبلیغ کوه، د علم په رڼا کې کوه. ته خو راوتی چې زه د عوام د خیر طرف ته بوزم، نو تا خو د شر طرف ته روان کړو چې کله ورته غلطې مسلې ښې. نو دا خو د دې نه ښه دا و چې تا د عوام په هغه خپل حال پرېښودی وی. دغه شر خو پکې نه و که نه، دا کم شر چې ورته نن ته وکړو، دغه بدعت خو پکې نه و که نه، دا کم چې ورته نن ته وکړو. نو بعض وروڼه ما لیدلي دي ډېر هیرسناک دي، دا موبایل یې ځان ته داسې نیولی او بس داسې مسکې مسکې کېږي او بل ته 7,000 پیري دا وایي، 1 لاک پیري دا وایي، 1.5 لاک پیري دا وایي، 2 لاکه پیري دا وایي، او هر څه به دې حل شي او هر څه به دې دا شي. اکثر د علم الیقین سره دا خبره کوم، ګورئ اکثر خبرې د دوی هغه منګړت بې سنده او دروغ دي. چې یو خبره دروغ به ورته نه وي، منګړت او منګړت نه وي، نو دا احتیاط پکار دی، کوشش پکار دی. دا په هر مسلمان لازم دی چې دی به امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي، د ښه کار امر به کوي، د بد نه به منع کوي. د څه مطابق؟ د خپل وس مطابق. او که نه یې کوله
نو بیا به هلاکت راځي. د بیا د هلاکت یو ذریعه ده.